سترګو د نظر د حفاظت لپاره یا دا چې د سترګو نظر کمزوری وي، دید یې کمزوری وي، نو ډیرو کتابونو د قرآن عظیم الشان دغه آیت راخیستی چې د هر لمانځه وروسته دې 3 واره یا هم 7 واره ووایي او پر خپلو ګوتو دې چوف کې، ګوته دې پر خپلو سترګو باندې تیروي. په دې سره به الله رب العالمین د نظر حفاظت وکي او د سترګو نظر دید به یې سم سي. هغه آیت شریف دا دی: فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید. دا تاسو در سره ولیکئ او بیا یاد کئ. د لمانځه وروسته چې 3 واره یا که څوک وخت ولري چې 7 واره یې ووایي او پر ګوتو یې چپ کړي، ګوتې دې بیا پر خپلو سترګو باندې تېرې کړي. او دا عمل زه خپله هم کوم، مجرب عمل دی، تاسو یې در سره عملي کړئ او نور مسلمانانو ته هم ورسوئ.